زه شوې اډه کې یو هسپتال دی، په هغې کې کار کومه. 10,000 روپۍ تنخوا مې ده او لور مې ده اتیمه، هغې اوس واده دی او کور کې مې د ګټې وټې هېڅوک هم نشته دی. 4 ورځې واده ته پاتې دي، نه کټ مې وله کړی دی، نه مې وله کپړې کړي دي، هېڅ شی مې وله لا نه دی کړی. پلار شته دی، بس صرف زه یم. راځي تیز رفتار موټر مې هم چلولی دی، ښه پخه ډرایوره مې صحیح ده. دا خاله تا کوم ځای چلولی دي؟ دا ما پېښور کې. قدرمندو، دا کور تاسو ته ښیمه چې د کونډه خور په دې کنډر کې پاتې کېږي. 2000 روپۍ د دې کرایه ورکوي. د کمره ده، د دې کمرې حال تاسو کتی شئ. دا کچن دی. د دې د بېوسۍ، د مجبورۍ او د غریبۍ پته واضحه د دې کچن نه او د دې کور نه چې د غربت انتها ده. او زمونږ د کونډه خور وایي چې یو څو ورځې کې مې د یتیمې لور واده دی او هیڅ قسمه څه سامان وله ما نه دی کړی. لومبي توکل مې د خپل کور نه وکړو، ستاسو د ملګرو په دواګانو باندې او مکمل سپورټ باندې او په تعاون باندې د دې یتیمې ماشومې د واده سامان د اغوستو دپاره مو اراده وکړه. تاسو ته په سکرین کې په ویډیو کې ښکاري چې شاپینګ له راغلي یو. زما پښتنو رونو مسلمانانو، ستاسو جذبې ته سلام کومه. دا ټول ستاسو تعاون دی. ماشومې ته د واده دپاره د لوښو سامان برابر شو چې پکې ماشاءالله 3-4 سیټونه دي. د سټیلو د لوښي ځان لدي، د مسالې ځان لدي، هغه ایرانی لوښي ورته وایي که څه، هغه اډوکي والا په شان هغه پکې مو شو. ماشاءالله ماشاءالله. یعنې د جینکو د واده په سامان کې چې کوم لوښي پکاري نو هغه د بالکل د عین تر زړه پورې برابر شو. د لوښو نه علاوه د مسالې تر بالټو پورې، تر باتروم تر بالټو پورې، تر ایکسرې پورې، د شیشې ګیلاسونه، جګونه، ماشاءالله هر څه برابر شو. اوس راځو بسترو طرف ته. بسترې مو د الله په رحم او ستاسو په تعاون باندې وشوي. 2 جوړې بړستنې، 2 جوړې طلایانې او 2 ورسره بالښتونه چې ښه قیمتي دي، ښه وي آی پي، دا هم برابر شو له خیره. رالو اوس واشنګ مشین طرف ته. نو واشنګ مشین هم خدای پاک وکړو، ډېر ښکلی واشنګ مشین دی چې 1 کال پکې وارنټي ده. اوس ورپسې راځو د میک اپ سامان ته. دا یتیمه بچی ده، نو مونږ وایو چې یاره دې ته دا احساس ونشي چې زما پلار نشته، زما رونه نشته. زه د دې ورور یم، تاسو یې رونه یې. دا د ټولو پښتنو خور ده. تاسو ټولو ښه سپورټ وکړو، ښه مینه وکړه. شکر دی د دې ماشومې د واده دپاره د میک اپ چې کوم ساماني، که هغه سرخي ده، که هغه بنګړي دي، که هغه نکریزې دي، که هغه پوډر دي، هغه هم خدای پاک وکړو. یعنې سامان ستاسو په دواګانو د الله تعالی په فضل او کرم او ستاسو په تعاون مکمل برابر شو. اوس پاتې شو د واده دپاره یو دیګ وریجې. شکر دی د یو دیګ وریجې مکمل سامان هغه مونږه د خوراکۍ ته حواله کو او دې سره ورسره نقد پیسې هم د خوراکۍ ته حواله کړي. زما پښتنو رونو، الله مو خوشحاله ساته. تاسو ډېر په نره یو ښه جذبه باندې د یتیمې ماشومې هر قسمه مدد وکړو. الله تعالی مو آباد او خوشحاله لره.
د دې ویډیو مطلب او مقصد صرف دا دی چې مونږ ټولو له پکار دي چې خپل چم گاوند کې د کمزورو یتیمانانو او د غریبو خیال ساتو او په خپل چم گاوند کې د داسې خلکو مونږ مدد کو د انسانیت د خاطره د مسلمانۍ د خاطره په دې باندې به مونږ ته سکون ومي او د ثواب یو ذریعہ به ومي قدرمندو د ویډیو کتلو یو جهان مننه الله په امان السلام علیکم امتیاز کمر بچي ستا ډېره ډېره مهرباني ستا ډېره ډېره شکریا چې تا موږ سره دومره مدد وکړو زما ټول زړونه او بچو ته ډېره ډېره مهرباني او هغوی دې الله تعالی کامیاب کړي الله دې ورته عمرونه ژوندونه ورکړي او الله دې کم خواهش دی الله پاک دې هغه پوره کړي او سره د امتیاز پورې چې کم مدد یې موږ سره وکړو هغه ډېره ډېره مهرباني او زما د اتمې بچی چې دی نو ټول سامان ورته تاسو ټولو راورسوه ستاسو ډېره ډېره مهرباني او ستاسو ډېره ډېره شکریا دعا به راته کوم په دعا کې به حیات ساتم الله کامیاب ساته